دا د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ ده. په دغه ولسوالۍ کې وروستیو ورښتونو له امله په دغه سیمه کې زیات سیلابونه راوتلي وو. دغو سیلابونو د دې سیمې ډیری کلو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په دغه سیمه کې ډیری کورونه سیلابونه وړي دي او د کورونو ترڅنګ په زیات شمیر کرنیزه ځمکه او د خلکو درمندونو فصلونو د دې ترڅنګ غنم هم اوبه وړي. دغه خلک وایي چې د دوی د کال خواري اوبه وړې ده. مټاخان ډیله خوشامند ورګون نکه سروزا سروبی خیرکوټ شخیل آباد د پکتیکا هغه ولسوالۍ دي چې د وروستیو ورښتونو له امله د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو د سیلابونو د راوتو له امله خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. خلک وایي چې د ټول کال خواري سیلابونه وړي. په پټیو کې ولاړ غنم، باغونه، درمندونه، لوبیا، رشکې او ګڼ کرنیز بوټي یې اوبه وړي دي او یوازې په خوشامند ولسوالۍ کې 100,000 جریبه کرنیزه ځمکه په بشپړ ډول سیلابونو لاندې کړي. درمندان یې یوړو، واڼې یې یوړې، کودې یې یوړې، ډېر تاوان یې راورسول. 100 جریبه غنم ټوله خراب کړو. یې راړنګ کړو، غنم یې یوړو، رشکې یې یوړې، لوبیا یې یوړې، پورداره د بیګا قلم نسته، دغه 15 ډان چې م کرلي وو هغه اوبه یو. مسؤلین هم مني چې خلکو ته وروستیو سیلابونو سخت مالي زیانونه اړولي، خو زیاتوي چې په وخت یې له اړوندو ساحو لیدنه کړې او هغه ولسوالۍ چې زیات سیلابونه پکې راوتلي دي ځانګړي د سروې ټیمونه لیږل شوي او د کرنې ریاست اړوند 300 ټنه غنم به په زیانمن شویو بزګرانو وویشي. 100,000 جریبه م دغه شاوخوا دا تخریب سوې ده او زیانمنه سوې ده، دا مکمل ختمه سوې ده او خلک له دغه تاوان او له دغه زیان سره مخامخ سوي دي. او د غونډې د ټولو په مشوره باندې مو ټیمونه انتخاب کړل تر څو دغو ټولو مشخصو ولسوالیو ته رسیدګي وکړي او له دوی سره حتی الوسع یا حتی الامکان کومکونه وکړي. د کومک په رابطه باندې به زه دومره ووایم چې زموږ د زراعت ریاست لخوا تقریبا 300 ټنه غنم شته له موږ سره. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې د یوې سختې زلزلې له امله زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.